له لوبې وروسته د ګلبدین نایب احساسات. افغان کرکټ ملي لوبډلې د 2024 نړیوال جام په غوره اتو لوبډلو پړاو کې نن خپل سرسخت سیال اسټرالیا لوبډلې ته ماتې ورکړه چې د بولینګ په برخه کې د نوین الحق ترڅنګ د ګلبدین نایب رول ډیر اغیزمن وو او د ماکسویل اوټ کولو وروسته افغان لوبډلې یو ځل بیا په لوبه کې شامل کړه. له آی سی سی سره په خبرو کې د احساساتو غورچاڼ لاندې ټکي وو. ګلبدین وویل دغه بریا ته مونږ کلونه منتظر وو. دا نه یوازې زما بلکې زما د هیواد او خلکو لپاره یوه ستره بریا ده. نوموړي له راشد خان مننه وکړه چې د بولینګ په برخه کې پرې باور وکړ او دغه بریا ته د ټول ټیم د هڅو نوم ورکړ. ګلبدین نایب وویل استرالیا یو چمپیون لوبډله ده او دا زموږ د کرکټ لپاره یو ویاړلی خبر ده. هغه وایي د لویو لوبډلو د ماتولو سفر زموږ د لوبډلې لپاره اوس پیل شو او زه په خپله لوبډله ویاړم چې دومره پیاوړی سټف او منیجمنټ لرو او په وروستیو شیبو کې په خپله پښتو ژبه له ټولو هیوادوالو څخه مننه وکړه چې تل په سختو او ښو حالاتو کې د لوبډلې سره مل دي.